کابل ننګرهار لوی لارې پراختیا چارو سره مل د برېښنا ستنو مسیر بدلون په چټکۍ سره دوام لري. ژمنتیا، مهارت او د مسؤلیت احساس هغه ځانګړنې دي چې د یو فني انجینر په توګه ابوبکر پرې ځانګړی پیژندل کیږي. د ورځو کې ابوبکر د خپلو همکارانو په ملتیا د برېښنا ستنو مسیر بدلون چارو کې ارزښتناکه ونډه لري. په ټوله کې د سړک پراختیا هم مهال د پایو مسیر بدلون، پیاوړی تخنیکي وړتیا، دقت، په سختو شرایطو کې کار کول او پوره چمتووالي ته اړتیا لري. ابوبکر او مل ټیم هڅه کوي ترڅو د کیفیت ترڅنګ د کار چټکتیا هم په پام کې ولري، ځکه هر ډول خنډ او ځنډ به د برېښنا پرچاویو دوام ته لاره برابر کړي. امروز باید لاینش کش کنیم که برای سبا آماده باشیم که برق از دور انتقال بدیم به این پایه و هر روز مرای نمی کار ماست که هر روز باید نمی کار ما پیش ببریم که کار سرک ما اونم پیش بره که پایاد هم سرک گرفتن. د کابل ننګرهار سړک پراختیا په مخه د شاوخوا 600 څخه د زیاتو برېښنا ستنو مسیر پر بدلون کار کوي. تر اوسه له 500 څخه د زیاتو برېښنا ستنو مسیر بدل شوی او د پاتې هغو د مسیر پر بدلون هم چټک کار روان دی. در این پروژه سرکسازی تقریبا 630 پایه داشتیم که از جمله از این 502 پایه انتقال شده و باقی ماندهش در حالت تغییر دادن هستیم. د پروژې د سړکونو له پراختیا سره هم مهاله د برېښنا شبکې د ثبات په برخه کې اساسي چاره بلل کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکي ډله چې ابوبکر او ورسره مل همکاران یې برخوال دي په دوامداره بڼه په سختو شرایطو کې نه ستړي کېدونکې هڅې کوي څو هر څومره ژر د برېښنا ستنو مسیر بدلون پیدا کړي او له دې لارې د دوامدارې برېښنا ثبات یقیني کړي او هم په ورته وخت کې د سړکونو پراختیا چارې پرته له خنډه پر مخ لاړې شي.